26वीं तरमीम आइन पे हमला रिहा करो खान को रिहा करो हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे इज्जतमंदों पदे टाइम मौजूद यू अडयाला जेल न बाहर आओ इमरान खान साहब द पीटीआई कारकुनान एमएनएस एमपीएस बहुत बड़ी ढेर घट तादाद के दल तक मौजूद थी था उगो रही हलीमा जी और धागुई खुएंदे और द पीटीआई एमएनएस एमपीएस पर ढेर गण शमेर तादाद बांधे दल तक मौजूद थी ग्रानो इज्जतमंदो तासुदा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ग्रानो इज्जतमंदो मौजूद यू द अडयाला जेल न बाहर मुंगसरा एमपी अब्दुल सलाम साहब और जमुंगा द काडलंग तहसील चेयरमैन साहब रियाज खान साहब दल तक और जमुंग सरा चेयरमैन साहब दल तक मुंगसरा मौजूद दे ग्रानो इज्जतमंदो वजह दादा च जमुंग बैकग्राउंड मांदे अलीमा जी और धागुई खुएंदे और द पीटीआई कारकुन द पीटीआई एमपीए एमएनएस और अब्दुल सलाम एमपीए साहब चिदे दी हमेशा राजी हर जियारत मंगल चिदे दुई जान रा रसई अब अक्सर जो दुई तदावे मचिस्ता सुबल कार निष्ठा होना द दुई पर जड़ के एहसास थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाई चे रिश्ते चिदी आगा द एहसास हुई कम जाए की चे एहसास निवी नो द आगा रिश्तों कदर नहीं और कम जाए की चे एहसास हुई नो द आगा रिश्तों डेरा ज्यादा नजदी और खपलवली डेरा ज्यादा हुई अब्दुल सलाम से बरजू सोवेल वारी जी और हलीमा जी ने बेदल तक एहतजाज प्रोटेस्ट नास्ती थी बिस्मिल्लाह रहमान फरहाद भाई टोल नमस्ता शुक्रिया जमुन आवाज आवाम तरसोलो लपारा अलीमा पे एहतजाज बाय ने नास्ता पे एहतजाज मजबूर कर शवी नन चूंकि द कोर्ट ऑर्डर जी چې هر منګل پورز باندې د عمران خان سره خپل فیملی ملاقات کیږي په منګل باندې جیل انتظامیه ته لوکل چې کوم ګورنمنت پنجاب ګورنمنت هغه ټول تاغي احکامات د فیډرل ګورنمنت ته کوټ خو هغه نه د کوټ په اړز باندې عمل کیږي نه خدمت هغه خپل کوم د کوټ اړه هغه مطابق هغه راشي د کې ملاقات لپاره انتظار کوي خو دې دلته کې لاره کې وته چیک پوسټ جوړ کړی دی او جیل تفتاغي نه پری ملاقات نه پری نغی ناس دی په لغه رور دغه ملاقات په انتظار کې او د کوټ چې کوم اړه دغه امپلیمنټیشن لپاره او دلته کې بالکل به حسي ده هیڅ قسم نه قانون شته بل ملک کې هغه بنانا ریپبلیک چې ته ویل شي هغه ته جوړ شوی دی دا تاسو کومه جی حلیمه جی یا د غوي خويندې چې دي سو وخت کې عمران خان سے وزیر اعظم نو زما یاد دي چې هغه پرسنل ز بینیفټس نه دی اغستي او نن چې هغه ولاړې دي نو د دې تسنګ ګورو او حلیمه جی چې دا سخت برداشت کوي دا کمی خويندې دي چې دومره مشکلات چې د استرګل کوي تاسو بالکل څنګه تاسو وې چې کله خان سے وزیر اعظم نو دغه فیملی اس قسم څه بینیفټس نه غستلو نو ځان ګورنمنت طرف نه سہولتونه اوچتول غي اس قسم فائدې نه اوچتول عمران خان نن کجیل کې پروت دی زموږ د قوم لپاره زموږ د بچو د بهتر مستقبل لپاره پروت دی هغه خپل هیڅ دغه نشته لالچ نشته او همیشه قوم ته سور کړی دي که په مخکې په گیمز کې نو پاکستان جنډه په ټولې دنیا کې اوچته کړی و هغه نه چې ریټایر شو راغی شوکت خان غونډه ادارې د قوم ترګه چې کوم ځکه غریبانو مفت علاج کیږي هر کال په 100 کروڑ روپے په هغه کې غریبانو په علاج لګي دغه سینمل یونیورسيټي د قوم ته ورکړه چې کوم ځکه د غریب بچي د انګلند ډیګري انت ملاوي چې غریب بچي سوچ هم نه شو چې هغه ته انګلند ډیګري ملاوي په پاکستان کې هغه ته انګلند ډیګري دا عمران خان همیشه قوم ته سور کړی هغه کم 3.5 کال حکومت وکړو هغه کې خو ځان تیسم نه کړی نه سب بینیفټس هغه نن هغه خويندې چې د کم تکلیفونه تیری یا عمران خان په جیل کې پروت دی زموږ د قوم د بچو بهتر مستقبل لپاره پروت دی تکلیفونه تیری د بچای غونته ژوندۍ پرېخي او د سخت نه سخت جیل تیری خپل کور به دتیا نه کیږي تکلیفونه کور اوچتي د کور والا خويندې صرف زموږ به حصہ قوم لپاره دا ته وایي جی زمونږ باچا خان صاحب نن دا غوي زلمه دا غوي فرزند ډېر سخت دغه کړو چیرې داسې قسمه قانون نه دی پکار او زه ووټ ورکوم نو دې ته څنګه ګورئ جی او دا ته وایي د 26 هغه فائدې حکومت ته ملاويږي خو دا 27 چې پاس شو نو د دې به څومره فائدې وي ملک ته ټول اول خو زه صرف د پاکستان آئین مطابق تاسو بخبرن پاکستان آئین داوي چې څومره ما انساني کیږي خو بر اسلام سره متصادم نه بل انساني چې کیږي نه د ملک د کوم مفاد مطابق وکیږي دلته کې تاسو که 26 امندمنت وګورئ که 27 امندمنت وګورئ د کې ملک کوم مفاد نشته د کې د فرد واحد مفاد دی دغه لپاره کې نو دغه پاکستان دغه آئین متصادم د چې کوم پاکستان آئین داوي چې کم ترمیم کیږي قانون سازی کیږي بر ملک کوم مفاد نو خو دغه متصادم دي بل اسلام متصادم دي اسلام چاته د نور کې چې قانون بالاتر ایمل ولی صاحب دی بیان ایمل ولی هغه همیشه په یو څو ټکو خرڅوي ولا خلک دی هغه نه نزګشت نه سوچ ده هغه ټیک د مشرانو بخپل سوچ او نظر او هغه نه پس کم کل دی راغلی دی هغه همیشه د پښتنو سر سوداګر دا خبرې کوي هغه ډیره سخت خبرې کړې وي چې کم قانون چې د زمام ملک ته فایده نه ورکوي نو داسې قسمه قانون م پاس کوي خو بیا دا کوم چې د ملک وسی تر مفاد کې زه ووټ ورکوم دا خو لنده جبل هر طرف ته تاویږي
او چې کله دی ګورنمنت 2008 نه 2013 پورې صوبې کې ګورنمنت د پښتونخوا خلکو ورکړو پښتنو سره څه چل کړو مدي باندې خپل پلان غوا شو چې 35 میلیون ډالر باندې پښتنو سودا په امریکا کې کړو دی همیشه د پښتنو سره سوداګانې کړي د پښتنو قتلام چې باغ وخت څومره شوی دومره چنګیز خان په دور کې هم نشي د پښتنو لپاره سیاترین دور دی خو همیشه د پښتنو سره سوداګانې کړي خپل ذاتی مفاد لپاره یو څو ټکو لپاره او سم یو څو ټکو باندې خش اخو اول دلته نه کېپی نه کونسلي نشو غټلې دلته نغلارو خپل ډومیسایل بدل کو شناختی کارت ایډریس بدل کو بلوچستان او دغه ملټری اسټابلیشمنت په دغه باندې سپورټ باندې هغه سېنټر جوړ شو دغه نه بغیر بلا مقابله پاس شوی جی ملټری اسټابلیشمنت بالکل هغه کړي څنګه فارم 47 باندې په مرکز کې حکومت جوړي په پنجاب کې جوړي په بلوچستان کې جوړي د سېنټر کول هغه د سګران خو نو امون سره اوسې مون سره زمونږ د علاقې چیرمن جی ریاض خان صاحب زمونږ د تحصیل کاټلنګ چیرمن ریاض خان صاحب غواړي جی په دې ټایم بسم الله الرحمن الرحیم بس دا حالات دي تاسو یې نه ګورئ چې دا کم ظلم روان دی په دې ملک کې لکه د پاکستان په حیثیت یو شهري د هغه دا حق دی چې د هغه څوک رشته دار یا څوکي د هغه سره ملاقات په جیل کې کولی شي نن زموږ یو هیرو چې هغه په جیل کې دی اول خو هغه په جیل کې نه و پکار ځکه چې داسې خلک چې کوم دی دا ډېر کمی په دې ملک کې بلکې نشته بیا زموږ په ژوند کې پته نه لګي چې بل به راشي او که به رانشي یو خو بې قصوره چې کوم دی په جیل کې اچولی بیا چې کوم دی په ډیت سیل کې اچولی دا ډیت سیل د اډیالي ما لیدلی یو هفته پکې مان تېره کړې چې دا څنګه ډیت سیل دی نو زه هغه خاکه ځان ته مخې ته کومه وګورم چېرې زموږ خان صاحب به په کوم سخته کې او په کوم دغه کې به دا ژوند تېروي خو چې دلته د هغه خبرې واورو او بار ته څوک راوځي او انټرویو ورکړي او بیا د هغه حوصلې ته وګورو چې د ده کومه حوصله ده نو کله ناکله زمونږ حوصله هم ماته شي د هغوی کمانډو ټریننګ خو نه دی شوی یاره جي د هغه کلاړي دی هیرو دی هغه الله پاک چې کوم دی دا سټیمنا ورکړې ده ریاض خان صاحب د عمران خان دپاره څه کولی شي یاره جي ریاض خان خو خپله ځواني د عمران خان دپاره او د ملک دپاره وقف کړه 16 سال وشو چې دا زمونږ هغه ګولډن ایئر و او هغه چې کوم دی مونږ د پارټۍ له ورکړه صرف په دې وجه چې یاره زمونږ دا ملک ښه شي چې زمونږ په دې ملک کې قانون راشي داسې کم ملک ته ته وګوره ټوله دنیا چې دا کم ظلم نن په پاکستان کې روان دی زما په خیال دا د پاکستان د ازادېدو نه مخکې نه و دا اوس چې کم ظلم روان دی زه چې ګورم مونږ چې پنجاب ته راځو نو مونږ وایو چې چېرته به چیک پوسټ لګېدلی او مونږ به نیسي او مونږ به ورته نه کېږو لکه چې مونږ بل ملک ته ورنه راوځو دا څومره د افسوس خبره ده دلته مونږ تقسیموي دا څلور وروڼه دي دا مونږ له اتفاق اتحاد پکار دی دا نه چې مونږ په خپل منځ کې دوی مونږ نیم کي نو ستا سره په باډو باندې کم دشمنان ناست دي او خو تا غواړي چې دا خبره تاسو ټیک وکړه مطلب په خپل علاقه به ام پی ای پروتوکول به په خپل علاقه به چیرمن وزیر اعلی او دلته کې سو کونسلر هم نه مني دا پولیس والا دا ولي دا تقسیم طرف ته خبره روانه ده جی که بلوچستان دی او که پی کې دی د پښتنو یو تقسیم دی غواړي چې کم په دې باندې ملک دشمنان خوشحاليږي چیرې پاکستان د تقسیم شي څنګه چې زمونږ نه بنگلاديش لاړې نو دا د هغې یوه حصه ده خو مونږ پکار دي چې مونږ په خپلو کې اتفاق اتحاد پیدا کړو او مونږ چې کوم دی د دوی د مقصد دوی په دې مقصد کې کامیاب نه کړو او مونږ یو شو او د قوم هغه قوم لا مونږ نه یو جوړ شوي چې کم پکار دی زبردست شوه جي چیرمن صاحب سره هم خبره کوو خو تاسو ما له هغه جواب رانه که ما دا یو کتاب کې کتلي و د بل چا سوالو وی کله چې یو کس ام پی ای شي ام ان ای شي یا میر شي تحصیل ناظم شي دی بیا بیزي ډېر او د پی ایس چې دی هغه له موبایل ورکړي او سیف زیات واشروم دا خبره نه دا که کله تن شوې که کله تن شوې نو ستا سره بند دا کاري دا مخکې مونږ چې کله نو مونږ به دا ګیلې کولې کله چې پخپله شو دماغ خو د انسان هغه یو امرئ خلک پې ډېر شي بوج پې ډېر شي کارونه پې ډېر شي د دې د وجې کله ناکله چې کوم دی کنټیکس نه کېږي نو د هغې خیر مونږ معذرت کوو نو دا کله ناکله پکې داسې وي ځکه چې د عوامو یو بوج په مونږ د عوامو یو پرېشر ذمهوارۍ ډېرې زیاتې نو د دې په وجه کله ناکله مونږ داسې کار یا ریاض یا سلام خو بلته مونږ یو کس ښکارو چې میر دی یا د ام پی ای دی یا د منې دی خو مونږ باندې هلکې هغه دوه درې لکو خلکو بوج را باندې نو مونږ خو تا ته به یو کس ښکارو چې دا به سلام دی او زما کار ولې نه اټینډ کېږي خو په سلام باندې هلته نه درې لکو خلکو بوج بل نور هلکې مختلف قسم کارونه سرکاري دغې نو هغه ټول هغه بالکل هغه شو خلکو ته امیدونه خو هغه ته امیدونه 100% پوره کېږي تاسو که اجازه دي چیرمن صاحب سره خبرې وکړو جي سر څه ویل غواړئ د کیمرې ته مخ کړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین د ټولو ناول خو تاسو مشکور چې تاسو ټایم موږ راکو دویمه خبره دا ده چې موږ دلته اوس د اډیاله جیل مخې ته ولاړ یو
د خپل مرشد د خپل خان صاحب د ملک سابقه وزیر اعظم عمران خان د هغه خويندې هغه چې کومه ده د های کورټ د سپریم کورټ په اډر باندې دلته راغلي دي او هغه د منګل په ورځ باندې چونکې د های کورټ اډر دی چې دا خپل رور سره چې کومه ده د خپل فیملی ملاقات د عمران خان سره کېدی شي او نن د های کورټ اډر چې کومه ده هغه په هوا کې چې کومه ده الوزول کېږي نو د عمران خان د خويندو سره د اظهار یکجهتي لپاره به طور یو سیاسي کارکون به طور د تحریک انصاف یو ادنا کارکون موږ دلته چې کومه ده موجود یو او تر د اخري دمه پورې به د عمران خان ملګري